دا زمونږ د 30 کالو روزګار دی. ماشاءالله 23 کاله نو غټ مزل همدغسې ده. زمونږ نه د چا خبره دغه روزګار به یا مشر یا یو کال به کشر. تاسو څومره اکسوب خرڅوئ د ورځې؟ یو 15 بوشکې 14 بوشکې وځي، خو سواله ګرمه سوې ده. هغه څه شی دی چې مړ دی خو حرکت کوي. مړ دی حرکت کوي. یاره دا جواب نشو، بله پوښتنه وکړه. د خپل کار څخه څومره راضي؟ شکر دی، بس ورځنی چارې روانې دي، بس د الله رحم. یعنی د کور مصارف ټول په پوره کوي شي؟ الحمدلله. نورو هیوادوالو ته د څه پیغام دی؟ ما دا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته چې خپل اولادونو ته سالمه تربیه ورکړي او آینده کې د یو ښه شخص او یو ښه شخصیت کې جوړ شي. هغه څه شی دی چې نه ویني نه اوري خو لار ښیي؟ چې نه ویني نه اوري خو لار ښیي. ګونګی دی نو نه ګونګی خو صحیح ده چې اورېدل به نه شي کوی، خو دا نه ویني نه اوري خو لار ښیي. دې راته غلی غوندې ووایه. سلام ګرانو او قدرمنو هیوادوالو، یو ځل بیا ستړي مه شئ. یو سلام مسافرو وروڼو ته، هغه چې له هیواده بهر شپې ورځې تېروي، په دې هیله چې رک روغ به یې. قدرمنو لیدونکو، دا ځل راغلي په جلال آباد ښار کې د یوې ګڼې ګوڼې سیمې ته، کوم چې د درمسال چوک په نوم شهرت لري. دلته نو بېلابېل ډوله خواړه، میوې او همدارنګه سبزیجات هم پلورل کېږي. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ، زموږ دغه مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. قدرمنو لیدونکو، دلته له یو څو پلورونکي سره ولاړ یو. دا نو ماشاءالله ډېر زیات مشهوره ده، دلته ډېر زیات خلک راځي له ده سوپ خوري. له ده سره به مرکه لرو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. وروره تاسې نوم له کوم ځای څخه؟ عبدالرحیم احمدزی. ولایت کوم ولایت یې؟ موږ د قندوز یو او فی الحال د ننګرهار کې اوسېږو. کاروبار هم څنګه روان دی؟ ښه ټیټ روان دی، ماشاءالله دی ښه ټیټ. تاسو څومره اکسوب خرڅوئ د ورځې؟ یو 15 بوشکې 14 بوشکې وځي، خو سواله ګرمه سوې ده. دا د څو بوشکه څه شي بوشکه کې تاسو اچوئ؟ غټې بوشکې دي، هلته زیړې بوشکې د غوړو بوشکې کې؟ غوړو بوشکو کې د غوړو کې دوه رقم، یو 10 لیټره یو 15 که 6 لیټره. هغه 6 لیټره کې نو ماشاءالله تاسو نو ډېر زیات ګاګ هم لرئ. او ډېر زیات ګاګ لرو. څومره راضي له خپل کار څخه؟ والا موږ ډېر راضي یو خپل کار نه. خدای مو راضي لره. ستاسې نو کاروبار کوچنی دی مګر ګټه دې ماشاءالله ډېره لاسته راوړې. دلته ستاسې د ګاګ نه ماته پته لګي. نو لیدونکو ته څه پیغام لرئ هغوی چې بېروزګاره ګرځي، کاروبارونه نه لري؟ بس لیدونکو ته پیغام دی چې بس هر سړی ته ودرېږي، هغه دی د هوا یخه دی، بس که څوک سوپ ولګي کاش ولګي کار به روانېږي. نو خدای دې وکړي چې لیدونکي هم همداسې وکړي. په پای کې له تا یو ذهني پوښتنه لرم محمدی. ولې نه؟ هغه څه شی دی چې مات شي خو نه لیدل کېږي؟ مات شي خو نه لیدل کېږي. بلکل ماتېږي خو نه لیدل کېږي. وای نه شو. تاسې لږ سوچ پرې وکړئ. والا مات شي خو نه لیدل کېږي. قاب خو منئ؟ قاب د سوپو قاب. سوپ قاب چې مات لیدل کېږي. ښه نو ما خوشطبیعتي در سره وکړه، خو تاسې سوچ پرې وکړئ لږ. اوبه دي اوبه. نه اوبه خو چې ماتې شي لیدل کېږي، داسې په منځ بېلېږي. والله څه وایم. ښه نو کور مو ودان چې ما ته مو وخت راکړه، له موږ سره مېلمانه شوئ. الله مو راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر صحت ښه دی؟ خیر شکر دی. تاسو خیر شکر دی. موږ نو ستاسې کاروبار وکړو، موږ چې دننه راشي ستاسې کله وایو تاسو ته هر کله راشئ. کور آمد خیر اوسئ. دغه بیکري ستاسو څه په نوم ده؟ زمونږ د بیکري نوم چې دی المدینه سویټ دی. المدینه کیک کلچه
او مټۍ پلورنځي. خدای دې وکړي چې لیدونکي نو تاسو ته راشي او دغه ځینه نو ماشاءالله ښکاري بېلابېل شیان ښکاري. اوس که زه نومونه یې اخلم نو بیخي زیات دا ټوله خپرونه په دې نومونو باندې تېره دغسې ده بالکل. موږ ډېر زیات جنسونه لرو چې ډېر رقمونه یې دي. د کیک کلچو مټۍ همداسې شروع ده نو دا ډېر زیات دا یو ځان ته دنیا ده. د کیک کلچو روزګار دا یو بېله دنیا ده که نه همداسې او بېل بخش ده. بالکل. نو بیا تاسې د دې پخول څنګه کوئ؟ خپلې پخوئ؟ الحمدلله زمونږ د کیک کلچو دکانونه چې دي موږ 3 برانچه لرو چې یو دا المدینه ده، موقعیت درمسال چوک، المدینه کیک کلچه پزی ده. بل څنګه چې ده زمونږ په پښتنستان واټ کې ده، ننګرهار راډیو تلویزیون ته مخامخ المدینه کیک کلچه پزی. دا 2 څانګې دي زمونږ. نو زمونږ خپله کارخانه ده الحمدلله، په 9مه ناحیه کې مو کارخانه ورته جوړه کړې. دا زمونږ د 30 کالو روزګار ده. ماشاءالله ماشاءالله 23 کاله نو غټ مزل همدغسې ده. زمونږ نه د چا خبره دغه روزګار به یا مشر یو کال دوه به کشر یې. څومره راضي یې له خپل کار څخه؟ الحمدلله موږ د خپل کار نه ډېر راضي یو. الله دې موږ نه راضي شي. زمونږ دغه خپل د پدري کسب موږ ته راپاتې دی نو الحمدلله ډېر پکې خوشحاله. او لیدونکو ته مو څه پیغام دی چې څه وکړي؟ زمونږ پیغام هیوادوالو ته او په هیوادوالو کې بیا خاص ډول ځوانانو ته زما دغه پیغام دی چې انشاءالله دغه خپل وطن کې که سرمایه گذاري وکړي یا همت ونه بېل. یو څوک وایي چې زه مثال سرمایه گذاري پیسې نه لرم، سرمایه گذاري د کوم ځای نه وکړم؟ زه به خپل مثال وړاندې کړم. نن زه پلار دغې ځای ته رسولی ما ته کار روزګار، خو بلکې ما ورسره څنګ کې خپل همت جاري ساتلی، په خپل همت مې ځان دې ځای ته رسولی. نو انشاءالله که هر ځوان همت وکړي، خواري وکړي، خپله ځواني بې ځایه استعمال نه کړي، زه په دې باور یم چې هغه به انشاءالله خپل هدف ته رسېږي. ماشاءالله نو ښکلی پیغام ورکو. نن سبا که موږ وګورو نو بېروزګاري هم بې زیاته شوې، د خلکو زړه هم مات شوی ورسره. نو ډېر ښایسته او په ځای پیغام هم ورکو. نو هیله ده چې لیدونکي ستاسې دغه پیغام واوري او خاص ډول مسافر خپل وطن ته راشي او خپل دلته کاروبار وکړي. نو زه په اخره کې له تاسو یو ذهني پوښتنه لرم. محمد یاره ذهني پوښتنه وکړه، شاید کله داسې ذهني پوښتنې سره نه یم مخ شوی، کېدای شي جواب یې درکړم یا جواب مې منفي اوسي. بالکل. نو دا همداسې ده، دا زده کړې پورې ډېر اړم نه لري. زیاتره خلک وي تر 14مې زده کړه کړي، خو ډېر عادي ذهني پوښتنه کې هېڅ ذهني کارونه کې کوم د هغه خبره نه ده. خو خیر موږ به یو تفریح وکړو، سمه ده؟ بالکل مشکل نشته. هغه څه شی دی چې مات شي خو نه لیدل کېږي؟ چې مات شي نه لیدل کېږي. بالکل. همداس زړه به یي که نه چې زړه مات شي او نه لیدل کېږي. زړه کومه سي یعنې دننه مات شي، دا غوښه ماته شي که څنګه؟ نه خو بس احساس هغه زړه چې مات شي نه لیدل کېږي که نه. یو انسان مات شي د ماتوالي احساس وکړي هغه بیا نه لیدل کېږي. بالکل 100% سمه ده. هغه باور هم کېدای شي یعنې د زړه سره تعلق لري. یو انسان په یو خبره زړه مات شي. نو تاسې له موږ سره ګټونکي شوئ. زه نو تا ته ډالۍ هم لرم، یو قلم د ډالۍ د تاسو ته. تاسو ته د ډالۍ نه مننه. الله مو آباد لره. بیا هم هرکلی وایي. خیر اوسې. کورم الله. السلام علیکم وروره، څنګه یې؟ وعلیکم السلام. ښه جوړ ښه یو شکر دی. څه خرڅوي دلته؟ والله زه دغه بنینونه دغه شي نه خرڅوم، پوه شې، نیلامي شیان خرڅوم دلته. لیلام او د پېښور نه راغلی نو کاروبارونه نشته صحیح، نو ځکه مجبورۍ نه دلته ناست یو، پوه شوې، او ورځ دی تېروو. څومره ټیم کېږي چې راغلی یې؟ والله څه تقریبا 4 میاشتې کېږي داسې. 4 میاشتې کېږي. او څومره وخت کېږي چې کاروبار هم شروع کړی؟ والله د دغه 2-3 میاشتې کېږي. 2-3 میاشتې راهیسې کاروبار کوئ دلته؟ والله. نو شیان دي چې خرڅوو. خاص دې کې څه تاسې خرڅوئ؟ دې کې بس دغه نیکرې دي، دغه برزوګان دي او دغه جمپرې بنیانونه یې سپورټیان چې دغه خرڅوو، پوه شوې. ریټونه تاسې وایئ چې کاروبار مې ډېر نه دی، ښه ریټ به هم ډېر ګران دي. والله ریټونه خو داسې کم هم چلو، خو هم سودا نه کېږي صحیح. ښه نو خدای دې تاسو ته په کار کې برکت واچوي او صله به نه بېلې. نو تجارت خو چې دی اول په ګټه نه راځي، که په ګټه راشي بیا ډېره ګټه کوي. نو خپل کاروبار دی راضي اوسه الله تعالی نه، کېدای شي ورځ تر بلې نور مخته لاړ شي. زیات خلک دلته ښه کارونه لري، مخته کار ځي. خو تاسې څه فرق وینئ د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ هلته کاروبارونه څنګه او دلته کاروبارونه، یا ژوند هلته ژوند څنګه او دلته ژوند څنګه دی؟ والله دلته ژوند خو په دې ښه دی ورور مې چې خپل ملک دی، پوه شوې، خپل وطن دی،
او خپل وطن خو چې دلته زمونږ کاروبارونه جوړ شي مونږ بیرته چرته نه ځو ځکه چې د مهاجرین چې کم دي که نه مونږ دا نه غواړو چې بیا چرته مهاجر شو مونږ وایو دا خپل وطن هم آباد شي همدلته مونږ جوړ شو نو ښه به وي. څه پیغام مو د هغه لیدونکو ته چې له هېواده بهر مسافر دي؟ والله زما خو ورته دا پیغام دی چې را دې شي خپل ملکونو نه بیرته راشي خپل وطن دې آباد کړي همدلته د خپل ځانونه جوړ کړي کاروبارونه دې شروع کړي. نو اوس له تا یو ذهني پوښتنه لرم امادې ورته؟ صحیح. ښه نو پوښتنه په دې ډول ده هغه څه شی دی چې نه ویني نه اوري خو لار ښیي؟ دا والله نه ویني نه اوري خو لار ښیي ستا په نظر دا به څه شی وي؟ دا خو ماته علم ښکاري. نه علم تقدیر. ښه نو ستاسې ځواب نو له موږ سره غلط دی که لږ سوچ دې کړی وی په همدې ساحه کې موجود هم دی خو تاسې له موږ سره پاتې راغلی موږ به ورشو نورو کسانو سره مرکې وکړو ممکن چې هغې ځواب کړي تاسو کور ودان چې له موږ سره مرکه وکړو. لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ دلته له یو دوه ورونو سره ولاړ یو له دوی سره مرکه کوو له تاسو مو هیله ده چې تر پای زموږ سره پاتې شئ له موږ سره تنګ نه شئ زموږ له مرکو خوند واخلئ له دغه ځای خوند واخلئ. دلته نو ماشاءالله نوي تغیرات راغلي دي کاروبارونه مخ په غوړېدو دي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده همدارنګه خلک په خوشحالۍ ژوند تېروي له تاسو مو هیله ده چې زموږ دغه مرکې وګورئ خوند ترې واخلئ. دلته له یو بل ورور سره ولاړ یو دا به هم تاسو ته ځان معرفي کړي. نوم صبور دی او یم د ننګرهار. صبوره ستړی مه شي څنګه ښی دې وبخښه ښه له جوړ کوم ځای راغلی؟ زه روخان وینې دویمې کوڅې نه رالم لږ سودا مودا بس څه سودا لپاره راغلی؟ فارغه پرشي دکان مې دی هغې دپاره لږ سودا مودا وړم. ښه خدای دې وځلوه په خپل کار کې نو زه له تا یو پوښتنه لرم په امده یې چې په ځواب یې کړې انشاءالله. هغه څه شی دی چې نه ویني نه اوري خو لار ښیي؟ چې نه وینې نه اوري خو لار ښیي ګونګی دی نو نه ګونګی خو صحیح ده چې اورېدل به نه شي کوی خو دا نه ویني نه اوري خو لار ښیي. دې راته غلی غوندې ووایه زه به تا ته لږ نقل در کړم په دې خوا او شا کې استفاده کېږي یعنې ښار کې استفاده کېږي دغه خوا او شا که هم وګورې ممکن چې په نظر درشي. دا خو بیا ترافیک اشارې دي ترافیکي اشارې د څومره ته ډاډه په خپل ځواب؟ نو زه بالکل 100% کې یم ځکه چې هغه نه ویني نه د هغې خو لار ښیي. بالکل ستاسې ځواب هم 100% سم دی نو موږ هم ځواب ځان سره ترافیکي نښې یا بېلابېلې نښې کېدای شي یوازې ترافیکي نښې نه ډېرې نښې کېدای شي. نو کور مودان چې ما ته مو وخت راکړه زه نو تاسو ته یو ډالۍ لرم سمه ده دا قلم دې تاسو ته ډالۍ کور مودان چې ما سره مرکه وکړه. لیدونکو دلته له یو بل ورور سره ولاړ یو دا به هم تاسو ته ځان در معرفي کړي. مننه زما نوم کفایت الله زاخیلوال. زاخیلوال صاحب ستړي مه شئ درته هرکلی درته وایم له کوم ځای څخه راغلی دلته؟ خوشحاله اوسئ مننه مثلا دا کاروبار کوو چې تاسو مو لیدلی ستاسو خواته رالو چې تاسو لږه خپرونه وکړو. نو څه کاروبار کوئ تاسو؟ موږ خو بوټان خرڅوو. کاروبار نه مو څومره راضي یې؟ شکر دی بس راضي او ډېر زیات راضي وو د کار نه وو بس. له څومره وخت راهیسې دغه کار کوئ؟ دا 4 میاشتې کېږي دا جمعې کار کوو د زنانۍ او مردانه بوټانه مچوو. له دې مخکې مو کوم کار کوو؟ د دې نه مخکې دا مردانه څپلۍ خرڅوو دا زنانۍ لباسونه بس همدغه زموږ کار او کسب دی. د دې په کار کې خیر او برکت واچوه خدای مو وځلوه نو لیدونکو ته مو څه پیغام دی؟ بس ځوانان ته دا پیغام دی چې خپل کارونه وکړي او په دې خوشحاله چې زموږ وطن کې سوله ده امن دی کلاري ده او هر یو ځوان ته چې خپل کارونه وکړي بې ځایه مه ګرځېږئ چا سره ناسته پاسته مه کوئ غلطو سره او خپل تعلیم وکړئ خپل زده کړې وکړئ خپل دغه وکړئ. خدای دې وکړي چې لیدونکي نو همداسې وکړي خپل تعلیم وکړي د هېواد لپاره خدمت وکړي. نو زه له تا یو ذهني پوښتنه لرم امده یې چې ځواب یې کړي راته؟ ولې نه هغه څه شی دی چې مړ دی خو حرکت کوي؟ مړ دی حرکت کوي. یاره دا ځواب نشو بله پوښتنه وکړه. پوښتنه هم دا یوه ده بل نو نشو کولی تاسې خو ډېره زیاته اسانه ده هغه څه شی دی چې مړ دی خو حرکت کوي؟ اوبه دي. موږ ځواب له ځان سره سیوری ټاکلی و له انسان سره چې ځي
دغه سیوری دی چې ته روان یې هغه منډې خو البته اوبه هم کیدای شي ستا ځواب ته به غلط نه وایو تا به هم له ځان سره ګټونکی حساب کړو ته له موږ سره ګټونکی شوې کور دې ودان قلم دې درته ډالۍ وي نو کور دې ودان چې موږ ته وخوره یو ځل بیا ستړي مه شئ دلته له یو خوږ ورور سره ولاړ یو دا به هم تاسو ته ځان در معرفي کړو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم منصور رحمان خاطر دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. خاطر صاحب په لیدو مو خوشحاله شو څه لپاره راغلی وئ ښار ته؟ یو څه اندازه د ضرورت وړ توکي و چې باید پیرل یم هغه مې وپیرل او اوس په خیر بیرته کور طرف ته روان یم. ښه ډېر ښه کوې نو بیې څنګه وې د توکو؟ بس نسبتا که وویلو کې چې به ځکه دغه لارې بندېدل او دغه نور ځینې مشکلات د هغې په وجه باندې خو بیا هم داسې خاص تغییر نه دی راغلی ډېر چې یو کس ونه توانېږي او هغه توکي واخلي. ډېر ښه نو زده کړې مو کړي؟ هو زه خپله په یو شخصي مکتب کې فعلا استاد یم په قریشي خصوصي ښوونځي کې او هلته د استادۍ دنده ترسره کوم. ښه نو خدای مو په چارو کې وځلوه په چارو کې درته بریالیتوب غواړو. زه نو اوس له تا یو ذهني پوښتنه لرم سمه ده؟ ښه ذهني پوښتنه په دې ډول د هغه څه شی دی چې سر لري خو عقل نه لري او نس لري خو وینه نه لري. سر لري خو عقل نه لري او نس لري خو وینه نه لري. خوړو کې استفاده کېږي نقل به درکړم. خوړو کې خوړو کې استفاده کېږي سمسۍ به وي نه سمسۍ نه کېږي خواړه البته خواړه تاسې خواړه دي په خپله خواړه دي دي کې بخار لکه دا توکي دي که خواړه دي؟ خواړه دي خواړه. ښه نو الله صحیح یم. د تاسې د کور واده دی چې موږ ته مو وخت راکړه له موږ سره میلمانه شوې چې موږ ته مو وخت راکړه او موږ سره مرکه وکړه الله هم بریالي لر. امین تاسو سره ښه وخت تاسو لیدونکو دلته له یو ګډونوال سره ولاړ یو دا به نو په لومړیو کې تاسو ځان در معرفي کړي. معلوم دی شاهجهان صاحب د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی. په لیدو مو خوشحاله شو شاهجهان صاحب خدای مو لره راته دلته نو تاسې کوم ډول فروټ یا میوه خرڅوئ؟ ډېره مننه دلته موږ انار دي مڼې دي او کیلې دا شی نه شل افغانۍ. من په څو خرڅوئ استاد؟ من 300 نه نیولې تر 400 افغانۍ. او انار من په څو خرڅوئ؟ انار دغه بیه دي 300 نه تر 400 پورې. نو خدای مو په کار کې برکت واچوي او هر سهار همدغلته راځئ که نه ځایونه مختلف دي؟ هر سهار ځو میوې مارکېټ ته دننه میوه راوړو بیا دلته خرڅوم دغلته ودرېږو. یعنې دا ستاسو دایمي ځای دی؟ دایمي ځای دی. د خپل کار څخه څومره راضي؟ شکر دی بس ورځنۍ چارې روانې دي بس د الله رحم. یعنې د کور مصارف ټول پې پوره کوی شي؟ الحمدلله. نورو هیوادوالو ته دې څه پیغام دی؟ ما دا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته چې خپل اولادونو ته سالمه تربیه ورکړي او آینده کې د یو ښه شخص او یو ښه شخصیت کې جوړ شي. خدای دې وکړي چې هیوادوال ستا په پیغام باندې عمل وکړي. له تا یوه ذهني پوښتنه لرم سمه ده؟ مهرباني. ښه پوښتنه په دې ډول وایي دوشنبه کې د جمعې لمونځ کېږي که نه؟ دوشنبه کې خو د جمعې لمونځ کېږي هغه د تاجکستان پایتخت نه. څومره باوري په خپل ځواب؟ یو 80% یم. 80% شل نور ولې نه؟ هم تاسو ته برېښي. ښه ما ته برېښي. نو زه تا ته وایم چې ستا ځواب 100% سم دی له موږ سره بریالی شوې مبارک دی تاسو. مننه ډېر. تاسې د کور ودانې چې موږ ته مو وخت راکوو زه نو تا ته یو ډالۍ هم لرم سمه ده؟ ښه ډالۍ نو له اقبال جان سره دغه قلم د تاسو ته ډالۍ. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکوو. البته یو پوښتنه بله هم لرم تاسې مکتب ویلی که نه؟ مکتب مو ویلی تر 14 پاس نو 14 پاسې. نو وظیفه څنګه وظیفه ول نه کوي؟ وظیفه نشته دی نو دا وظیفه ده. له دې پرته ما هدف دا و چې په مسلکي ډګر کې ولا نشته ډېر ختم کړي اوسه پورې وظیفه نه ده پیدا شوې آینده کې پلان لرو. خدای دې وکړي نو ماشاءالله اوس خو کاري زمینې ورځ تر بلې ډېرې برابرېږي په مسلکي ډګر کې. نو خدای دې وکړي چې تاسو په خپل مسلک کې هم یوه ښایسته دنده پیدا شي. تاسې مخکې هم یادونه وکړه دا هم ښه دنده ده چې راځي په خپل لاسو پیسې ګټئ او د خپلې کورنۍ ته نفقه برابروئ. نو له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې له ما سره مرکه وکړه. تاسو نه مننه. اللهم
وروره تاسې نو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. نوم مې سید معشوق د جلال آباد ښار اوسېدونکی. ښه نو وروره تاسې هم ستړي مه شئ زموږ خپرونې ته خدای مو راته لره. تاسې څه خرڅوئ دغلته؟ موږ خو وچه میوه خرڅوو. وچه میوه کې تاسو سره څه شی زیات خرڅېږي؟ موږ سره زیاتره بادام، شنه کشمش، نخود دا شیونه ډېر وځي. ډېر خرڅېږي او هغلته خو وچ انځر هم پراته دي داسې؟ ماشاءالله هغه خو وځي دې ورځو کې. همدا یې وخت دی. وچه میوه له کوم ځای نه راوړې ته؟ دا موږ ډنډ غاړې نه راځو. نور خپله وچه میوه زیات د افغانستان خپله وچه میوه ده. او کاروبار هم څنګه مخ ته ځي؟ والا بس روان دی کاروبار، خو دې ورځو کې خپله بازارونه سې ډاون دي ځکه خلکو سره کار ماره نشته او دې ورځو کې اقتصادي مشکلات ډېر دي ټولو. خدای مو لره نو خدای دومره به یو انسان لپاره همدا هم بس دی چې رزق یې برابرېږي، بل ته محتاج نه وي که نه؟ الحمدلله بس دغه بل چا هغه نه یو احتیاج. خدای مو لره راته. نو زه له تا یو ذهني پوښتنه لرم، سمه ده؟ کولی شي ولې. هغه څه شی دی چې سر لري خو عقل نه لري، نس لري خو وینه نه لري. کوپره خو به نه وي. نه کوپره هم نه ده. خوړو کې استفاده کیږي او بیخي زیات استفاده کیږي. کله چې خواړه پخوو نو حتما پکې استفاده کیږي. خوږه اوږه لږ ورنږدې سر لري. البته اوږه هم کیدای شي لیدونکو زمونږ ځواب چې موږ له ځان سره ټاکلی او پیاز دي. پیاز تاسې خو اوس په ذهن ته راغلی وي چې سر لري نس هم لري، یعنې یو ډول نو پیاز هم ورسره ورته دی. تاسې له موږ سره ګټونکي شوئ. کور مدان چې موږ ته وخت راکړه له موږ سره ګټونکي شوئ، قلم دې تاسو ته ډالۍ. کور مدان چې وخت هم راکړه. قدرمنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې راغلي وو د رمسال چوک ته. دلته مو له بېلابېلو خلکو سره مرکې وکړې، د زړه خواله مو ورسره وکړه. له تاسو ډېره زیاته مننه چې له پیل نه تر پایه راسره وې. زموږ دغه مرکې مو وکتې. هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي. هیره دې نه وي چې زموږ یوټیوب چینل حتما در سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي. والسلام.